نه په خدای بلا فرق راکړي رال مړی ټولو سنځاده خلاص کړي دي نو څه کې وسره نه اوس خو مې بلکل پته نه لګي نو چې په سپین رخسار د تورو زلفو دام دي زارې زارې عاشقان به ورته سر پکې مدام دي عاشقان به ورته سر پکې مدام دي اورې شه ما ته حکیم صاحب ویلي وو چې یو پوڼې په نارې وخوره خو مې ټک واله بیا په نکریزو کې به په نکریزو کې به مې د کړي سور نیمه چټکې مرچکې واچې مرچکې دی او والله تیز دی کې مرچکې واچې نو بیا پکې د خپلې اندازې مطابق اوبه واچې او په مخ پې د یوې ګنټې دپاره ولګې نو رنګ به دې لکه د ګلاب په یو ځي ځه مړی اوس په پته ولګېږي او خدای به دې زلفې په لاس راکړي ماته د کلي ماشومان دوا کوي نه دلبرو و دلبرو ویم شهزاده څه شو چې حجرې ته بالښتونه راوړي که نه لالا حسنزاده یې وړه که نه ښه نو سنزاده ته وایه چې ما پسې راشنکوپ راوړي حجرې ته لالا ته ډزو لځې او که مېلمنو به مېلمستیا کې وکمکلې دې سره د سړي ډېر روبداب جوړېږي که نه ته څه پوهېږې زه لاړمه وی جمیلې خورې بخیر بخیر مسحل شو اله د خدای قدرته څه خوشبو یې راپرېښوه دا به کار څنګه نه کوي زه خورې زما خو ستاسو په خوله باور و خو د شیلا پلار راته وي چې خپلوي ورسره کې او کور یې ته نه دی معلوم ښه دی وکړو خورې دا د خپل کور دی اخر دې کور ته به ستا لور راځي الله سنزاده ماما دې وی چې ما پسې حجرې ته راشه ویم بیبي یو خو د دې ماماجي نه خلاصېږم خورې شهزاده کلي کې دی خورې تر اوسه پورې خو کور کې وه خو څه غټ غټ افسرانو پسې راغلي وه هغوی سره چېرته بار موټر کې لاړو ډېرو غټو غټو خلکو سره یې تعلقات دي موریه آلا موریه ټول سوځم ای خدایا موریه وای موری وره راکه هلته بس شوم برباد شوم موری وای شهزاده زویه بیا څه چلو شو وای که نه نه شهزاده ولې داسې ولې ترورې ستاسې تېره شته وای ویم د ده د لاس هغه مېلمنو ته مختورن شومه او ګورئ چې اوس راته لا بګ ګوري نوروریا لا د کویدن کړې نه ده او د لاسونو په ځای د په مخ باندې نکریزې پورې کړې نه نو سور مرچکې او کورکمان دې پکې ولې اچولي وه نوروریا د سور مرچکې خو یې راته دې دپاره ښولي وې چې دا رنګ به دې وسرې سره سور شي ګلابي به شي نو ما زړه کې وې چې خوښې مې ویني نو بس په دویم هفته کې به راله ډولۍ راکړي نه نو دا درته ویلي چا
ماماجي ښه پیچلیست حکیم و دومره غټ پټکي یې والي او ښه سور سپین و ما ورته وی حکیم صاحب چې به زه ستا په شانتې شم وایي ته دله د چا راغلې راشه امین خیر یې مه کوخه خو هسې د حکیم و کم ځای کې روریا دا په ښار کې اوټپات باندې ناست دي که نه نو چې څوک هم رواني نو چیست اواز ورته کوي مړه ماتې هم چیست اواز وکړو بس دوکې کړو وایي ته خو دې د کږې سترګې ووه هلکه ما نه خلار شه ښه نه هغه ته ویم یو ورځ یې ما ته هم په لاره کې کړی ووه ریا تورې کمبلې په صابونونو نه سپینېږي تو د سپین رنګ دپاره حکیمانو باندې ګرځې ماماجي زه څه خبر وم ما ته څه پته وه ما ورته وی چې زه به هم ستا په رنګې سور سپین شم پوره 500 روپۍ رانه واخېستې څه شی 500 روپۍ دا دومره پیسې راسره وې کوم ځای دا مور یې مونږ کړې هغه برګه چیلې نه وه کومه برګه چیلې ویم بیبي دا مې د هغې ماماجي نه مروره مونږ کره د 2 شپو په مېلمستیا نه وه راغلې بس هماغه مور یې هغه مې خاص د الله په نامه خرڅه مې څه شي تا زما چیلې خرڅه کړه و ظالمه دا خو دې داسې وکړه لکه پوره جرمن دې خرڅ کړو ویم جم دې دې نه پرېږدم ماماجي لږ په ارام شه سیټلر یې خو دله نه دی وجلې که نه خو چیلې یې دله خرڅه کړې ده نو تا ته به زه څه ووایم نو او جانانه ټوله دې په ننګ ولاړه یمه تا نه نه واړه به خیالونه تا نیولي تا نه نه او ګلاب د اصله شهزاده دی تا نه نه وی واړه به خیالونه وی دا خو مې د شهزاده نوم واغستو او نو ګلاب د اصله ګلزاده دی تا نه نه وی واړه به خیالونه تا نیولي تا نه نه امان رحیمې نوکران نیولي دینا تا نه نه واړه به خیالونه تا خدمت وایه زما د سترګو توره یار که زما منې که نه نو ته ځان له چېرته دوکان واچوه د دې نه به ډېرې ګټې دلته څه کېته ویم مهرباني به دي چیرې به مې نه دې وخت کې مې د زړه بلبل په چغار دی او ټول ګلستان په ناتار دی خبرې ویم چې ټول عمر ګډېدی خبرې څه چلو شو څه چلو شو د ډېر اهم سوال تپوس تېرانو کو زلمیانو جواب به یې درکم هغه روبي نه ده ولې نه ده هغه مې بازار کې لیدلې وه زما خیال نه دی چې هغې ما ته وی چې هلو جی ایم صاحب نو زه بس پوه شوم په اول اواز خو مې اړو لیفټ ورنه زما هسې لګیا نو بیا یې راته ووی چې هلو مسټر ګلزاده صاحب نو خبرې څه وي څه وي وی د بس په انتظار ولاړه یمه تا نه نه واړه و لاسونه بلکې واړه و خیالونه تا نیولي تا نه نه ښه نو بیا نو بس بیا دا چې په خپل موټر کې مې کلي ته ورسولم خپل موټر کې یار زما خیال دی چې ستا خو خپل یو خرګاډی نه یار خرګاډی دې نو بچو دا په سړک چې څومره لارې او موټرې ګرځي راګرځي که نه دا ټولې زما دي خو د دې دپاره لږ عقل پکار دی او د الله فضل دی په سر کې مې پنډ مازغه پراته دي که ستا په سر کې پنډ مازغه وې نو تا به سوچ نه کولو یار که روبي ته پته ولګي چې دلته یو معمولي کلرک یې نو بیا دا به بیا ګورو د دې نوبت به انشاءالله نه راځي هغه چې خبرېږي که نه نو بیا به میسز ګلزاده یي خاجي نو بیا نو بس میلمه ټیلر رانږدې شو او داسې په دې ګس او ګې ووالم خیر نه وه ماماجي ویم ته دې دا مخوکه بنده کا وی خانشاه زما په پوچ کې ستا غونته بهادر او تجربه کار سړی بل نشته دا پول به ته کراس کې دا ټیلر اوسو خانشاله میلمه دا زما ماما سره جرمن په جنګ کې و ته به اوس نه منې خو هلته به یم پټکي په سره و ویم چې د پښتنو سره یاري کوي نو د پښتو رنګ خو به پېښېږي که نه که ولې میلمه ولې نه ماماجي د الوا کې به زه میلمه سره جلبي وکړم بیا په قیصه کې پاټک راځي اورې ته خپله قیصه ګرانه ماما چالو ساته ولې میلمه خوره
نو چې په پل مې لومبې قدم کېښودو نو داسې د دشمن لومبې ګولۍ راله او د غوږ سره مې یو شین شو چې تېره شوه یو شین شو چې د ماما د غوږ موندرې مې والوته خورئ یې ته غلې ښه جنوبیا نو ما وې که داسې ډېرې ګولۍ راشي که نه خو راشن کو پشنا دی د یوې خبرې سړی دی د دې پول بل سر ته به ځان رڅوم دا پول وکم ځای لاله دا پل د نیپال سره جوخت یو کلی دی تالو جبا ته غلی نشې کېناستې رایاد شو نوم یې په انګریزۍ کې دی مړه د دې جرمني نه ورته داسې کچه غونته لار تلې ده ښه وروبه نو بیا نو چې په پل مې ور منډه کا او بیا رامنډه کا نو هم د پل بل سر ته مې ځان ورسو او په دشمن مې یو قیامت جوړ کو او پول دې پته کو پټکی په پول کې څه پاتې دي ماما مې په ورمنډه کې ستا کیسې خو مې په دوبۍ کې اورېدلې وې ښه او که نه ما وې چې کلم پاکستان ته لاړ شم که نه نو خانشاه لالا سره خو به خامخا ملاقات کوم وا دې ورېدې خورئیا ښه نو ته دوبۍ کې وې او جی او ښه تا به هلته کار څه کوو یاره بس زه د ویزو په ځای کې لالا ښه او بس د ویزو کاروبار کومه نو د دې ځای خوار غریب خلک هلته استوم ماما جی هم قسمت مې راویښ شو دا زموږ میلمه دی او صرف زما لیدوله راغلی دی ولې تا جیبګرې څه نو خود نو چې ستا غونته لوښي مې ساتلي دي یاره زه وایم دله دا پاسپورټ جوړ کا اورې ښه او انشاءالله ډېر زر به زه دا کار کوم او زه د نو اوس وردم ځي او بالکل ښه او دا به دې ویم په ما د سنډه عمره احساني ویم ماما جی لږ کمیږي نه چې دې په خیر خیریت د دې ځای نه روکې نه خدای به خیر کړي انشاءالله دې به دله زه ولیږم دې به مزې کوي او ښه زه راځه دې به ډېر زر لاړ شي ډاډه راځه ما سره چې ګرځې نو ډاډه به ګرځې نه خدای به خیر کړي هلکه ځان تیار کړه پړې ماما خدي ښه میلمه خدای دې هغه جان ښایسته کروریه زیلمه سر غوړولو دې مې پکې څه پرېږده دوبۍ کې به الواني نو یاره خانشاه زما صاحب له خدای ډېر لوی زړه چې دی ورکړی ډېر تعریفونه یا نیک کې نو نوم یې څه دی عصمت خان عصمتي ستا نیک دی ویم ډېر ښې پېژنم زما غونته لوی لوی برېتې پرېښي دي او غټ وجود خدای ورکړی دی همدغه دی که نه نه خانشاه برید خو یې نشته نو اوس مالداره شو نو په برېتو څه کوي او هسې غټ وجود سره ګورې برېتې خوند هم نه کوي ماماجي ځکه خو درته ویم که نه چې د برېتو نه څه نه جوړېږي د پوزې وینه در نه برېتو وسکله تشه نه چې د مخ پورې لیوه ده ملکه ته غلې نشي کېناستې خیر د خانشاه نه پوهېږي په هره خبره کې لکه د مچ را دانګي منو نه یا لکه وراره چې مشران خبرې کوي نو کشران غلي ناست دي ویم زم در نه زما خبرې هسې په ماماجي بدې لګي خیر ده کښېنه ورندارې زه دې له راغلی وم که نه ما وی چې دا وریرونه به م وینم او د وړو مور راته چې داسې خبره کړې او لالا زه درغلی وم خو صبرو راته وی چې شاهزۍ پلار راشي نو بیا به ګورو اصل کې دا خبره خو ستاسو کور کې پکار وه کتاب ګله خو زه دام ستا د رور کور دی نو نه نو تاسو د ګلزاده دپاره خبره کړې وه نه لالا ګلزاده له خو موږ کوېده نو که دا خو شهزاده لپاره موږ خبره کوو څه شهزاده دپاره ویم دغه لډ خو چې راته نوم هم وانخلی بېکاره بېروزګاره زه د خپلې لور ژوند نشم تباه کولی پوه شي که نه پرون مې م لیده چې د خارونو بچو پسې چې دی ونې ته ختلی نو ویم ځکه خو له واده کوو که نه کتاب ګله چې سړی تې جوړ شي او لالا خپل بیا هم خپل وي ځکه م تاسو ته خوله اچولې ده حقیقت دا دی جی چې زه تاسو ته وګورم نو زړه مې ډېر خفه شي ستاسو جی نور څوک د ګټې وټې نشته رحیم صاحب
زما پلار ډېر بوډا دی د کار روزګار نه دی او وروڼه مې د خپلو ښځو شو زه ډېره د مجبورۍ د لاسه نوکرۍ پسې در په در خاورې په سر ګرځم زموږ مالک مکان نه دی هغه نن هم راغلی وی که د کور کرایم نن رانه که که نه نو د کور ټول سامان به په سړک پروت دی ستاسو د کور کرۍ څومره ده جی که خدای مې نه غلطوي که نه نو 800 ده او د آیسکریم بل زما مطلب دی د بجلی بل 100 روپۍ نو دا 900 روپۍ شوي نو منیجر صاحب څه وایي ګلزاده صاحب جی جی ګلزاده صاحب راته نن سبا کوي نو او وایي چې زه به ډیډي سره خبره کوم ښه دا جی ما نن تنخوا اخیستې ده تاسو د کور کرایه ورکوئ نه زه دا نشم اخیستی ولې جی ما سره آخر د دومره همدردۍ څه وجه ده زما خو ستاسو سرتور سره ستاسو مجبورو سره همدردي ده آخر تاسو مې چې عزت یې او چې بیا کله تاسو آن جاب شئ نو مال به واپس راکوئ دا واري پلیز ډېره مهرباني یاره زمونږ په دې کور کې دا ماشي څه کوي جریان په دې چې ما دې کې دا وخت څنګه تېر کړ شهزاده زویه دا څه لګې ځان سره خبرې کوې یاره مورې یو خو چې یم زه دې کور ته راننوځم که نه نو خاص په دې زړه په دې مزغو مې تیاره شي زم چې ما په دې کې د دومره وخت څنګه تېر کړ زه مورې په دې ساعته له 4-5 ګلکران راولم او یوه تچه ته کور دله جوړم تر مازدیګره پورې وخت به پې مورې ولګي خو نو کور به دې پوخي زویه ډېره تعدي مه کوه چې له خیره دوبۍ ته لاړ شي او بیا راځي نو ما به دله ښایسته ښکلی غټ کور جوړ کړی یو یاره مورې ویم د دې دوبۍ څومره مالداره نوم دی ویم لا تلب نه مو د کلي دا خوار غریب خلک را نه دي مورې دا را باندې بس داسې ښه نه لګي بد را باندې لګي ښه دا راته ووایه چې دوبۍ ته لاړ شي نو ما له به څه رالېږې نه مورې تاله به انشاءالله تعالی څه رالېږم مورې تاله به په تړق پړق کې یو نه ته رالېږم تا سره به مورې ډېر زیات خوند کوي یاره زویه زه به اوس په دې عمر نتکۍ چومه دا خلک به څه وایي نتکۍ بیا له خیره سره ناوې ته راولېږه ناوې ته خو به مورجانې ناوې له به که خیري 50 نتکۍ رالېږم ګوره زویه چې هغه یخ پرېږده نه هېر نه شي د تلو سره یې راولېږي یاره مورې ویم په ایمان کې ډېره زیاته ساده ښځې ما ځان سره 5 فریجه لیکلي دي 3 پکې یخ دي 2 ګرم دي یو دقیقه کوڅه کې لګوم چې د کلي دا خوار غریب خلک نه چې دې ته اوبه څښي او بلې فریجې مورې هغه د خپلو پټو هغه توت لاندې هلته به لګوم چې د اړمارو ته د اوبو څښلو تکلیف نه یاره زویه د دې غریبو خلکو سره څونه خیال دی نه مورې اصل کې د دوبۍ مال دی نو دا خو به خرڅ کول به م غواړي که نه مورې یو 2 روپۍ خوراک اچولو ته مې زړه شوی ویم لیونی کېږم شوه د مینې دنیا ورانه کنه پرېږدئ چې وجاړم په چغو چغو شهزاده لالا ته مې تره غاړه کېښوده ویم اوس د هغه دوبۍ ته تللي دي که نه سر او ما ته مې ماما یو منټ هم نه ګوري ډولۍ راته په اوږه کوي نه نو مثلا ستا ارادې سرې سر دې وخت کې ما ته ستاسو د عبوري امداد ضرورت دی زه دا غواړم سر چې د لږ ساعت دپاره ته زما نیکه شي داسې وی سر خیر زما مشر رور شه او زما دپاره روبي کره لاړ شه ما له ترې رشته وغواړه چې یو ځل زما واده شو که نه بیا به ګورو مثلا دا خبره ده مثلا ته داسې کار وکړه چې د ریاکشن سره د هغې والد محترم سره ملاو شه او مثلا د ځان ورته داسې ګوګوشتو جوړ کړه ځکه چې نن سبا د ګوګوشتو زم ډېر زیات ډیمانډ دی نو بیا ماته ووایه که نه دا خبره دې ښه وکړه زه اوس ځم او معلومات یې کوم سر دوا راته کوه
غواړم جی السلام علیکم وعلیکم السلام دا څه دي دا جی فروټ دی فروټ ډېره مهرباني دا دې په کومه سلسله کې راوړي دي جی دا جی د روبي بیبي کور دی که نه بس هغې ته به ووایي جی چې دا ګلزاده صاحب راوړي دي جی ګلزاده صاحب راوړي دي جی جی ښه نو چې خو به نه څکي نه جی ډېر ښه کې مسکه ښه په مخه دې ښه هلو روبي سر تاسو دلته اصل کې ستاسو د کور نه راغلم جی زمونږ د کوره خیر هو که نه او خیر هو اصل کې مونږ د فروټو سیزن کې د فروټو زکات وباسو نو ستاسو برخه مې کړې وه سر ستاسو ډېره مهرباني دا تکلیف هم ولې کو سر راځئ که نه یو کپ چای نه اصل کې ما ګاډی سروس له لېږلی دی نو زه به زما خیال ده چې تر هغې لږ واک وکړم سر ما خیال دی ستاسو بنګله چېرته دلته نږدو ده بالکل بالکل خو تا ته خو پته ده که نه چې اصل کې زه په کچه کور کې اوسېږم هغه لږ یخي خیر بهرحال چې تاسو وایئ نو زه به تاسو ته خپله بنګله وښیم سر ما ستاسو بنګله لیدو ډېر ارمان دی جی بنګله ولې نه چې کله تاسو وایئ زه به تاسو ته خپله بنګله وښیم ښه نو ما ته اوس اجازت دی جی بالکل خدای پامان بای